سږکال بلخ کې د زردالو په حاصلاتو کې 13 سلنه کموالی راغلی دی. روان 1402 لمریز کال د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د زردالو سربیره د بیلابیلو تازه میوو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله سږکال شاوخوا 13 سلنه کموالی راغلی دی. مسؤلین وایي د تیر کال ژمي سړه هوا د دې لامل شوې چې په بلخ ولایت او ولسوالۍ کې د زردالو، آلو او انګورو په حاصلاتو کې کموالی راولي. د بلخ د کرنې رئیس مولوي شمس الدین خالد وایي سړې هوا وچکالۍ د بڼوالو په حاصلاتو منفي اغیزه کړې ده. نوموړی وایي دا مهال بلخ ولایت کې په 22,000 هکټاره ځمکه باندې میوه لرونکي ونې کینول شوي دي چې عمده برخه یې زردالو، شفتالو او انګور جوړوي. حاصلات امسال در رابطه با زردالو، آلو تقریبا سردی هوا 20 الی 30% تاثیر کرده، حاصلاتش از پارسال کم هست. و در رابطه با باغاتی که در سطح ولایت بلخ است 22,000 هکتار زمین ما در ولایت بلخ باغات داریم، از قبیل انگور باشه، زردالو باشه، آلو باشه، دیگه میوه‌جات باشه. ما در سطح ولایت بلخ 22,000 هکتار زمین باغ کشیدگی است. کوشش میکنیم که باید در خارج باید صادر شود. همچنان پیشنهادات هم کردیم. در رابطه با سردخانه ها ما پیشنهادات کردیم که باید سردخانه داشته باشیم، اینا ذخیره شود، در وقت زیادش در وقت کمبودش باز کشیده شود. انشالله ما به همکاری دهاقین انشالله با وزارت پیشنهادات را کردیم. انشالله بزرگا هم به خاطر حل مشکلات دهاقین کوشش میکنند اندازه توان و قدرت دیگه. ورته مهال یو شمېر بڼوال او بزګران د سږنیو حاصلاتو په مارکیټونو کې د میوو له کمرنګه بازار څخه ناخوښ دي. دوی وایي مسؤلین دې ورته سړخونې جوړې کړي تر څو میوې تر ډېره وخته پورې سالمه وساتل شي. همداراز دوی پر حکومت غږ کوي چې بهرنۍ هیوادونو ته د میوو د صادرولو زمینه برابره کړي تر څو هلته نړیوال بازار پیدا کړي. مشکل اونده که سطح رای دهقان اینمی است که ما امسال بازار نداره، بازار نیست. منتها ما نمیره ولی کابل رای میکنیم تا کابل خیلی خرج و مصرفش هم زیاد است، قطر بازاری نداره که دهقان اینمی یک مشکل کلان است که بازار نداره. خواستیم از مسئولین اینمی است که ما یک بازاریابی شود، مثلا در یک بازار خارجی برای که این میوه ما در پول برسه که دهقان یک چیزی بانندی. سردخانه اگر با ما جور شود از طریق ریاست زراعت در دهقان این میوهش در سردخانه نگاه میشه، بسیار در یک بی مناسبی در بازار سودا میشه. ما سردخانه نداریم. خب ما خواستیم از دولت اینمی است که در ما یک سردخانه بسازه. بازار چیزی خرید نداره فعلا که ما خودی ما میبریم به روزا. سردخانه که نداریم، چیزی حاصل داره خرید نداره در روی بازار ما. سردخانه باشه، کمک‌های زراعتی از بالا بره برای ما برسه، برای ما خوب میشه. اما فعلا که میبینیم کمک برای ما از باری سردخانه و از باری کوت و اینی گپا زراعت کمک‌های زیادی بکنه، ما ان شاءالله ما خوب میشه. مقصد بازار ما کمی ضعیف است در شهر که میبینیم. په همدې حال کې د بلخ ولسوالۍ د سمرقندیانو سیمې اوسیدونکی عبدالباسط وایي په میوه لرونکو بڼونو کې د ورځې 250-300 ګټم او د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوم. در این شرایطی که من اینجا کار میکنم، مثلا کاروبارم نیست دیگه، اون روز 300-200 کار میکنم. میوه چینی است، اون وقت میوه برام میده، میوه چینی است، شکر گزاره میشه کردم در این شرایطی که کارم نیست. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت تازه میوې او غلې دانې د تیرو کلونو په پرتله سږکال سړې هوا، وچکالۍ او طبیعي آفتونو په سلو کې 13 سلنه ځپلي دي.